د ډیجیټل کیمره په نوم د نوي لیکل شوي کتاب مخکتنه وشوه. د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې د دغه ولایت د هڅان خبریال رفیع الله همت د لیکل شوي کتاب ډیجیټل کیمره کتاب مخکتنې په موخه ځانګړې ادبي غونډه جوړه شوې وه. په دغه مراسمو کې لیکوالانو، ژورنالیستانو، د ادب او هنر مینوالو د ښاغلي همت د لیکل شوي اثر په اړه خپل نظرونه او ویناوې شریکې کړې. ویناوالو وویل د اوسنۍ پرمختللې نړۍ د نوي نوښتونو او پرمختګونو سره باید زموږ ټولنه هم پرمختګ وکړي او په دې برخه کې ځوانان مسؤلیت لري چې د علمي څېړنو او مطالعې له لارې په مسلکي توګه خدمت وکړي. کوم کتاب چې په روانه او ساده پښتو ژبه د ډیجیټل کیمرو په اړه رفیع الله همت لیکلی، دا یو غوره نوښت دی ځکه د کیمرې د تخنیکي جوړښت په اړه تر دې مهاله په پښتو ژبه کې داسې کوم کتاب نه و لیکل شوی چې کیمرمینان دې ترې ګټه واخلي. لومړی ځل دا چې په داسې یو کتاب چې خصوصا خبریالانو ته، ژورنالیستانو ته، فوټو ژورنالیستانو ته او اساسا د ژورنالیزم فوټو ژورنالیستي نه شروع شوې ده، په دې برخه کې ولولي او استفاده ترې وکړي، ګټور کتاب ده. په دغه مسلکي ډګر کې کومه تشه چې موجوده ده دا به ان شاء الله دغه کتاب په دې باندې چې چاپ شوی دی او موږ تاسو په اختیار کې دی، په دې سره به ان شاء الله تر ډیره پورې د مسلکي کېږي او پوره کېږي. رفیع الله همت د ډیجیټل کیمرې تر عنوان لاندې چې کوم اثر لیکلی د څېړنې په اصولو تر ډیره برابر دی او په رښتیا پکې د حقایقو لټون شوی. د کیمرې اړوند هغه تیاره ګوټونه پکې روښانه شوي چې زما په شمول د اکثریت ژورنالیستانو په ذهن کې په تړاو پوښتنې وي. په پښتو ژبه کې دغه کمای احساسي ده چې د ډیجیټل کیمرې بالخصوص په ژورنالیزم کې تر ډیره ژورنالیستانو ملګرو ته معلومات شته دي چې په پښتو ژبه کې معلومات کم پیدا کیږي. نو ملګرو به ایرانی کتابونه اخیستل، هغه بیا ترجمه کول، یا به هم انګلیسي کتابونه به اخیستل، یا به دغه په مشکل کې دغه به ترجمه کول، هغه استاد به خپل کارخانګي او غوښتنې مشکلات بشي درلودل دا به دوی ته رسول. نو و مې غوښتل چې د ژورنالیزم په ډګر کې چې هغه ډیجیټل کیمره چې د ژورنالیزم د پوهنځي یو اساس دی او د ژورنالیزم د پوهنځي لپاره اړین او ضروري کیمره ده کتاب ولیکم. د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی وو او د ډیجیټل کیمرې کتاب چاپ کېدلې د هیواد د ژورنالیزم په برخه کې یو مثبته لاسته راوړنه وبلله. په دغه وخت کې موږ تر څومره چې زه معلومات لرم داسې یو جامع او عام فهمه کتاب چې ټول ترې استفاده وکړي، هم خبریال او هم غیر خبریال، داسې یو ابتکار نه و شوی او دا یو ښه ابتکار او ښه عمل دی. زه تقریبا د ژورنالیزم په برخه کې دا مې شاید د 12 کال چې زه په دې برخه کې کار کوم، خو یوازې د کیمرې په واسطه عکس اخیستلی شم، شاټونه اخیستلی شم، مرکات تنظیمولی شم، په سټوډیو کې ځینې کارونه ورباندې کولی شم، خو د کیمرې په بشپړ سیټینګ او په آپشنونو باندې بشپړ آګاهي مې نه درلودله. چې له نیکه مرغه همت صاحب په دې کتاب کې دغې مسایلو ته مفصله اشاره کړې ده او هغه کسان چې نوي د ژورنالیزم ډګر ته راځي، د ژورنالیزم د ډګر سره په راتلو باندې لومړی د سړي په مایک او کیمره باندې سترګې لګي، له د دوو څیزونو سره یې سرکار وي، که د دې تخنیکونه سړی وپېژني او ورباندې بلد اوسېږي نو واقعا به د سړي ډېره ستونزه ورباندې حل وي. دغه کتاب په 4 فصلونو کې لیکل شوی دی، 83 صفحې لري چې ډیره کمه برخه مې د ډیجیټل کیمرې تعریفو ته ورکړې ده. دا چې د خپلو تجربو دغه نه مې ونه غوښتل چې ډېر تعریفونه پکې وکړم، ډېر مغلق ولیکم، په ډیره ساده، روانه او فهمه ژبه مې لیکلی. هر څوک یو هغه کسان چې دوی مسلکي دي دوی ولولي، هغه کسان چې دوی هیڅ د ژورنالیزم سره د کیمرې سره کار نشته چې دغه کتاب ولولي، نو زه انشاءالله باور یم چې دوی به ډیجیټل کیمرې ته زده کړي او لاسرسی ورته پیدا کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو ژمنې وکړي چې د خبریالانو او د ټولنې د نورو ځوانانو د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره به هر ډول همکارۍ ترسره کوي. د اطلاعات او فرهنګ محترم رئیس صاحب نه د زړه د کومې مننه کوو چې په میدان وردګ ولایت کې په تیرو 2 کلونو کې له ژورنالیستانو سره هغه چلن کړی ده چې واقعا د ستایلو وړ ده. که موږ تاسې وګورو له فتحې راوروسته یوازینی ولایت میدان وردګ ولایت ده چې د ژورنالیستانو په وړاندې داسې یوه پیښه چې د اندېښنې وړ وي هغه ثبت سي، په هغه کې د خطي کمیټه راغوښتل سي نه ده سوې ده.
د افتخار ځای ده او موږ له دغو ژورنالیستانو سره په هر 20 ورځو کې د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس په مشرۍ باندې غونډه کوو په عاجل حالاتو کې هغوی ته هم رسیدګي ورکړي. د یادونې وړ ده چې ډیجیټل کیمره کتاب په 3 مخونو کې 0 ټوکه نوی چاپ شوی دی چې اوس مهال د کابل ښار په اکسوس کتاب پلورنځي کې د کتاب مینوالو او هغه کسانو ته چې نوې کیمره کاروي وړاندې شوی دی.